من ته خپل مړي قاتل پکار دی تاسو سیاستونو خو موږ دې ته ورسولو ویلو سه منشتا ورانګو چې په دې څخه ګوټ له ورو لګوم تور له هتوړما سرکاري ورده کې دا ډاکوان دي دا مرګري فروش مرګري دي ظالمو جواب دو ظالمو جواب دو واخلی تورو خاورو لمی محمد زاده باندې سبا زما د بچی نمبر دی سبا بیا زما نمبر دی صدقار سړې دې بڑک زما یار سړې دې بڑک بمبه سوري تارا غون بیا دا انتظامیه په کوم باندې چې نن تورونه لګي او د کوم متعلق چې محمد زاده په خپله نشاندهي کړې ده خلک وایي قاتل او قاتلان د دې نه غټه خبره څه کیدی شي محمد زاده په خپله د قاتلانو نشاندهي کړې ده هغه ډیپټي کمشنر متعلق ویلي دي هغه د لیوي متعلق ویلي دي هغه د اسسټنټ کمشنر متعلق ویلي دي هغه دلته افریدیان یاد کړي دي هغه دلته مهاجر یاد کړي دي نو نور څه غواړې دا قاتلان دي که سرکاري ورده کې دا ډاکوان دي دا د منشیات فروش مرګري دي او دا محمد زاده په مرګ کې د CDR خبره کېږي نو نن د لیوي والا د ډیپټي کمشنر د اسسټنټ کمشنر او نور د انتظامي دا ټول اوس خو تفتیش ډېر اسان دی دا ټول CDR دي راویستی شي دا ټول لینکس دا ټول روابط دا ټول دا سازش چې چا جوړ کړی دی نو دا په سرکاري ادارو کې محکمو کې جوړ شوی دی د 2 بجو پورې زه پخپله دلته وم ما رورې ګواه دی الحمدلله زما ورکرو ما وله غسل ورکړی دی مونږ راوړی دلته مولانا صاحب ټول مونږ یو ځای وبېږه چې څو پورې دا عوام نه مطمئن او د دوی رونه او والدین او د دوی د کور سربراهان نه مطمئن انشاءالله مونږ به د دوی سره څنګ په څنګ چې ظلم شوی دی د هغې وجه دا ده چې نن یو نوجوان ناپاسي او هغه د ډرګز مافیا یا د غواکارو یا د دې خلکو خلاف خبره کوي نه د هغه سره به دا عمل کېږي چې به مري یو خبره نه د چا سره زمونږ دا همدردي شته چې دا ACD دا DCD دا کمشنر دی زما همدردي کو دي د دې عوامو سره دي د دوی د دې کورنۍ سره دي دلته نن د PTI حکومت دی د عین تر زړه پورې بېګا دا واقع شوې ده هغه په خپله لیکل کړي دي انتظامیه ده ماله د لوړه ډبلې د پیل سر نه چې MPA جوړ شوی ما قسمیه درته چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دې خلکو ما بالکل نه سپورټ کړی نه مې ولا وینا کړې په ایماندارۍ کې د شک نشته نن به راسره خبره پاکه کې نن محمد زاده باندې سبا زما د بچي نمبر دی سبا بیا زما نمبر دی او هغه خلک چې رښتیا خبره کوي نو د هغې سزا دا ده د محمد زاده ګناه دا ده چې محمد زاده د دې وطن د بچو دپاره آواز کړی و چې د وطن بچي بربادېږي او د وطن د بچو دپاره نقصان کېږي هغه که په انتظامیه باندې ټکونه کول که هغه چې کم خلک دلته کې د نشو کاروبار کوي که په هغې ټکونه کول نو د هغه صرف او صرف د دې وطن بچي بچ کولو دې علاقه کې د منشیات فروشو لپاره ځای نشته انشاءالله منشیات فروش د منشیات فروشو سپورټرز د منشیات فروشو ملګري هغه به د دې علاقې نه داسې ورکو لکه څنګه چې محمد زاده د دې دنیا نه نن رحلت وکړو بل جهان ته لاړ داسې ټول ځوانان دي ګرم یم زما اډمنسټریشن غل دی ګرم دی قاتل دی زما ذمہوار زما رزقار کوټ بچي ذمہوار چې کوم دي زما اډمنسټریشن دی که هغه DC دی که هغه AC دی نن به ماله جواب راکوي د جنازې ټایم کې ښودلی شوې خو جنازه به نه کوو ماله به درته جواب راکوي زه د هغې نیکونه نوزي یم ورانګو چې په دې څخه ګوټ ته له ورو لګوم دا شهید په دې سړک ته پاسه پروت دي دا به موږ نه ښخوو په لیلایي صاحب راغلی دا سیاسي خبره نه ده دا قومي خبره ده دا زما د بچي د مستقبل خبره ده دا زما د خاورې سره د ظلم خبره ده دا د انګریز د پرېښودې شوي
تور قانون خبره لاو د دې د خاتمه خبره لاو د ډي سي د حقیقت خبره لاو زه ګورې ډي سي سسپنشن نه منم دلته خلیلای شیخ د حکومت نماینده دا دلته موږ راغواړو په عزت راغواړو د دې قوم سره بلنده خبره کوي چې د ډي سي خلاف د ډي سي ملکن خلاف جوډیشل انکوایري به جوړېږي نن خو یو محمد زاده وفات شو خبره به خلاصه شي خو زه تاسو نه دا تپوس کوم چې په دې اسخان کوټ کې دا عیش څوک خرڅوي دا جر څوک خرڅوي دا دندې څوک چلوي لهذا یوازې په ډي سي باندې په سسپنشن آډر باندې څه کار نه کېږي زه دلته پاکستان آرمي غواړم چې یو میاشت دپاره منګه تاسو په ډرامو نه جوړه دي نه دا یو خبره ام پی ایس زما لپاره ډېر معزز دی خو دا یو خبره دی ته کوم ډرامې باندې کوم د محمد زاده جوړ من ډرامې نه برداشت کوم تاسو تقریرونه دلته راغلي یو من ته خپل مړي قاتل پکار دی تاسو سیاستونو خو موږ دې ته ورسولو چې تاسو ټول تاسو پته شو بیا هم نه ورته ولې تاسو پته نشته چې دلته مړي څوک دلته موټر څوک خاصه چې څوک دا محمد زاده چې د سرمایه‌دار د ډرګ ټریفیکر او یا د ډرګ او د منشیات خلاف خرڅونکي خلاف را پاسېدو د سر ته خطر وکنو ما ورته وی چې لکه ځان له ټوپک راواله د ډي سي ته ووایه د ای سي دله پکارو دته وینا نه ده پکار دا ولې نه ورکوله سکیورټي ویمه خبره د هغه آی ډي کولاو کوي د هغه په آی ډي باندې هغه په خپلو لاس ولیکلي دي چې دا سړی ماله دمکیانې راکوي او دا سړی ما ټارچر کوي او دې ما په مختلفو قسمو مقدمو کې ملوث کول غواړي چونکې احمدزاده زما ورور و زما تن و زما وجود و نن چې زه خبر شوی یم انشاءالله دا خو لا پرېږده په دې سړک به سملم او د هغې پورې به سملم چې څو زما اف آی آر نه کړی زما د ملګري اف آی آر یې نه کړی لکه څنګه چې په درګۍ کې په اف آی آر شوی و داسې په ډي سي باندې اف آی آر وشي په ای سي دي اف آی آر وشي موږ به دا روډ کولاو کړو که چېرته نه کولاوئ دا روډ به د هغې پورې بند وي که موږ جیل له ځو موږ تیار راغلي یو او ما له دې کړی ولګئ د احمد زاده صاحب په دې دی محبوب دی ځکه چې هغه خو لاړو یو رحماني ګل ورته پاتې دی او دا محمد زاده چې دی نو دا د 25 سال نه چې کوم دی نو پی ټی آی کې زموږ سره مطلب دا دی د بحیثیت د یو کارکون کار کو دا نن چې دا څونه خلک تاسو وینئ نو دا ډېره فر راغلي چې محمد زاده نامعلوم کسانو ایشته و د هغې دپاره بیا ما په دغه باندې یو تجویز پیش کو هغه ټولو د سیاسي پارټو مشرانو هغه منظور کو نو په هغې کې سیاسي پارټو کې چې کوم دی نو ټول د پارټو مشران ناسو په مشاورت باندې زموږ خبره وشوه هغوی ټول زموږ سره ډېر په اتفاق باندې او په اتحاد باندې هغه فیصله ومنله او په فیصله کې پوینټونه دا راله چې محمد زاده اګره له به 3 وروڼه چې دي نو دا به پیر مصور خان غازي که په وزیرالی کوي که په خپله کوي دا به کوي دا چوک چې دی نو دا به د محمد زاده اګره په نوم کېږي او ورسره چې کوم دی نو جی آی ټي کمیټي به جوړیږي جوډیشري د هغه ځای نه به د دوی خلاف انکوایري کوي وزیر اعلی صاحب محمود خان چې دی نو هغه فوري طور دا کسان دواړه ای سی ډي سي سسپینډ کړي په هغه په موبایل باندې آنلاین هغه په وټساپ باندې موږ ته رالل چې بای دا ما سسپینډ کړه د دې ځای نه ورته کمیټۍ دا فیصله وروله چې بای دا به نه سسپینډ کې جوډیشري انکوایري به کېږي 3 ورځې موږ ټایم ورکړو چې په 3 ورځو کې به تاسو ملزمان نیسئ هم دا ډي سي هم دا ای سي به هغه نیسي او د هغې نه بعد جی آی ټي چې کومه کمیټي جوړه شوې ده وزیر اعلی به د هغه ځای نه هغه دغه کوي په هغې کې به آی بي سپیشل بانچ ټولې ادارې به په هغې کې او مطلب دا دی د هغې مطابق به بیا اف آی آر کټ کېږي او ملزمان به غریب کوي او احتجاج چې دی نو هغه په پرامن طریقې سره اوس مشران به هغوی ته اعلان کوي 2 بجې د جنازې مونږ ټیم ورکو په دغه باندې زمونږ د ټولو پارټو او د عوامو د اتفاق وشو